اوس تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې د ځان او د خپلې کورنۍ آنلاین فورمې ډکې او خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړئ. د الکترونیکي تذکرې آنلاین فورمې څنګه ډکېږي؟ دا پروسه ډیره ساده او اسانه ده. د الکترونیکي تذکرې د لرې یا آنلاین غوښتنې په پار لومړی د NID.nsia.gov.af ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. د پاڼې په پرانیستو سره د پښتو یا دري ژبې ټاکنه وکړئ. په کومه چې تاسو مسلط یاست او په اسانۍ سره وکولی شئ اړونده فورمې ډکې کړئ. د ژبې له ټاکنې څخه وروسته بله پاڼه تاسو ته پرانیستل کیږي چې 4 ټاکنې پکې شتون لري. یادولو وړ ده چې د فارمونو ډکولو څخه وړاندې دغو ټکو ته پام وکړئ. لومړی، رئیس د فامیل لومړی خپل او بیا وروسته د خپل فامیل د نورو غړو معلومات درج کړي. دوهم، که چیرې د فامیل رئیس متأهل وي د خپلې کډې او د خپل اولادونو معلومات دې درج کړي. دریم، که چیرې رئیس د فامیل مجرد وي نو د خپل پلار، مور، ورور او خور معلومات دې درج کړي. د لومړۍ ټاکنې په کلیک کولو سره د الکترونیکي تذکرې نوې فورمې صفحې ته ننوځئ. په پرانیستل شوې فورمه کې تاسې خپل شخصي او کورني معلومات په پوره دقت درج کړئ. د صفحې په پیل کې سیستم یو کوډ ستاسو په اختیار کې درکوي. تاسو دغه کوډ له ځان سره یاداښت کړئ. تاسو دغه کوډ د ناتکمیل شوې فورمې تکمیلولو، چاپ او د خپلې الکترونیکي تذکرې تعقیبولو په منظور کارولی شئ. په یاد لرئ چې د فورمې ډکولو په ترڅ کې لیکل شوي لارښودونو ته پام وکړئ. که چیرې رئیس د فامیل الکترونیکي تذکره اخیستې وي نو د هو ټاکنه وکړئ او د اخیستل شوي الکترونیکي تذکرې شمیره دلته درج کړئ. که چیرې کس کاغذي تذکره نه لري نو د کاغذي تذکره نه لري ټاکنه دې وکړي او د 2 تصدیق کوونکو فورمې دې ډکې کړي. او که چیرې کاغذي تذکره لري نو د کاغذي تذکره لري ټاکنه دې وکړي او د کاغذي تذکرې د معلوماتو په مرسته سپین اړوند ځایونه دې ډک کړي. د دغې ټاکنې په مرسته تاسو کولی شئ خپل انځور یا عکس اپلوډ یا پورته کړئ. انځور باید د PNG، JPG او PDF په فارماتونو کې وي. دلته هم تاسو د کاغذي تذکرې عکس یا انځور پورته کولو ټاکنه وکړئ او کاغذي تذکره هم باید د JPG، PNG او PDF په فارماتونو کې وي. په پای کې د درج شوي معلوماتو د خوندي کولو لپاره دغه ټاکنه وکړئ څو په موقتي توګه معلومات خوندي شي او د خپل فامیل د نورو غړو معلوماتو د داخلولو لپاره دغه ټاکنه وکړئ او اړوند معلومات پکې درج کړئ او په همدې ترتیب سره د نورو غړو معلومات هم درج کړئ. د فامیل د رئیس او د نورو ټولو غړو معلوماتو داخلولو څخه وروسته د غوښتنلیک تایید او لیږلو لپاره دغه ټاکنه وکړئ. یادولو وړ ده چې د فامیل د ټولو حاضرو غړو په شمول د وفات شوي او خارجي تبه لرونکي غړو رسول حتمي دي. د رئیس په شمول د فامیل د نورو ټولو غړو د معلوماتو رسولو څخه وروسته ستاسو درج شوي او خوندي شوي معلومات له موقتي خوندي ځای څخه د الکترونیکي تذکرې اړونده ادارې ته د کتنې او تایید لپاره استول کیږي.
بیا ستاسو څخه د نهایي مرحلې لپاره د الکترونیکي تذکرې د توزیع مرکز د ټاکنې غوښتنه کیږي. د خپلې خوښې مرکز وټاکئ او ورپسې مرکز ته د ورتلو نیټه وټاکئ چې ورځ او وخت دواړه پکې ټاکل کیږي. که غواړئ چې ستاسو فورمې او نمونه د تذکرې چاپ شي او له چاپ څخه مخکې تاسو ته وښودل شي، نو د نمونې پرنټ ټاکنه وکړئ، چې په دې سره سیستم ستاسو سره مرسته کوي چې د خپل شخصي او کورني معلومات په دقت سره د بیا ځلې لپاره وڅېړئ او بیا کتنه وکړئ، د غلطۍ او سهوې په صورت کې اصلاح کړئ. په پای کې د تصدیق او لیک په ټاکنې سره غوښتنلیک یا فورمې د الکترونیکي تذکرې مرکز ته لیږل کیږي. تاسو ته د غوښتنلیک کوډ درکولی کیږي چې د هغې په مرسته کولی شئ د خپلې الکترونیکي تذکرې د تعیین مراحل کول په آنلاین بڼه تعقیب کړئ. د پرنټ په ټاکنې سره خپلې فورمې چاپ او په ټاکل شوې ورځ او وخت خپل مرکز ته ورشئ. دا چې څنګه کولی شئ بیرته اصلي څلور ټاکنیزې صفحې ته وګرځئ، لپاره یې پورتنی د کور آیکن باندې کلک کړئ چې په دې سره ټاکنیزې صفحې ته ننوځئ. څرنګه مو چې ولیدل، په لومړۍ ټاکنه کې نوي کس لپاره فورمې داخلولو ټاکنه کیږي. همداشان په دوهمه ټاکنه کې که چیرې تاسو د ځینې دلایلو پر اساس خپل فورمونه بشپړ نشو کړای او موقتا مو خوندي کړي وي، نو په دغه ټاکنې سره خپله پاتې برخه د فورمونو ډکولی شئ. او د دریمې ټاکنې په کولو سره ستاسو د غوښتنلیک د پرمختګ څخه چې کومې مرحلې ته رسېدلی دی معلومات درکوي. دا هغه وخت کیدای شي چې تاسو خپل شخصي او د کورنۍ د ټولو غړو معلومات مو تصدیق او لیږلي وي. د الکترونیکي تذکرې د آنلاین فورمونو څخه په استفادې سره ستاسو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کول چټکیږي چې د وخت او لګښت سپما به مو یو ځای کړي وي.